هلو ګایز، نو دا کهاني د یوې داسې مجرمې جینۍ په باره کې ده چې هغې یو داسې کمپیوټر جوړ کړی چې د هغې کمپیوټر په ذریعه به د ټولې دنیا کمپیوټر هیک کیدی شوې. هغه کمپیوټر په ذریعه باندې د هرم مافیا ګینګ او د مینسټر کمپیوټر هیک کیدی شو چې د هغې په ذریعه باندې د هغه ټول کالی کرتوت مخامخ راتلی شو. جینۍ د نیولو لپاره دوی مختلف قسم کې ټیمان هلته لیږلي وو، خو هغه ټول ټیمان به هلته ناکامیابه شو او مړه به شو. یعنې اوسه پورې هېڅ چاته هم د هغه جینۍ په باره کې هېڅ څه پته نه وه لګېدلې او نه یوې کیمرې هغه جینۍ راغستې وه چې د هغې د وجې په دوی هغه جینۍ ته ګوسټ ویل. خو دوی بیا هم د هغه جینۍ په باره کې سرچینګ شروع کړی او نن دوی ته پته ولګېده چې هغه جینۍ بینکوک ته روانه ده او نن د هغې فلایټ دی چې د هغې د وجې د هغه جینۍ دا میشن یو داسې لیک ته ویلی شي چې هغه د CIA نه ریټایر و او د ریټایر کېدو نه بعد به صرف شراب څښل او بل هېڅ څه کار به نه کول. لګیا شراب سکي او دکه دوران دته د خپل ګرل فرینډ رنګ راشي چې کوم د CIA مشره وه. جینۍ ورته ووایي چې ستا لپاره یو میشن دی، نو دی ورته په هغې انکار وکړي او ورته ووایي چې ما ته څه پیدا ده. نو دا ورته ووایي چې تا ته به ازادي میلاو شي. یعنې ده داسې څه غلط کارونه کړي چې د هغې د وجې د باندې پابندۍ لګېدلې وي او دی بار نه شو ووتی. او اوس دا جینۍ ده ته ووایي که تا میشن پوره کړو نو موږ به تا نه ټولې پابندۍ لرې کړو او ته به پرې شې. دا ډیر ایکسپټ کړي او د بینکوک ایرپورټ سایډ ته روان شي چې کوم ځای کې د جینۍ نن فلایټ و او هلته دی لاړ شو، د کیمرې مخامخ ودرېږي او دکه دوران یو کس راشي دله لیفافه ورکړي چې دی که د لیفافه کولاو کړي نو په هغې کې د پاسپورټ او ټول ډاکومنټس وي. ده د هغه خپل ګرل فرینډ ووایي چې هغه ګوسټ زخمي شوې ده او زخمي حالات کې ده او دا تا نه منکره چې ته یې ګیره کړې. دی ورته ووایي چې صحیح ده، زه چې کله جاز ته وخېږم نو تاسو به رابطه وکړم، خو ته خپله وعده مه هېروه. او دی بیا جاز ته روان شي او جاز ته دننه راوخېږي. دی چې کله خپل سیټ خوا لاړ شي نو هلته دی ویني چې هلته یو الریډي یو کس ناست دی چې څه عجیبه غونده کې حرکتونه کوي او دا که دوران دا جاز روان شي او دا بال وځي. دلته د CIA ورته پته ولګي چې جینۍ خلاف نور هم بلاک کانټراکټ د خلکو ته حوالې شوي دي چې چا هم دا جینۍ مړه کړه نو ته به $30 بلیون ملاویږي. هغه دا خبر فورا لوکس ته ورکول غواړي، خو چونکې جاز اوس روان شوی و او د هغه موبایل بند و. لوکس ته چې کوم خاصه کس ناسته وي نو هغه لوکس ته د خپلې زندګۍ په باره کې خبرې شروع کړي او ورته ووایي چې زما ډانسنګ ډېر زیات خوښ دی او دا زما یو خوبي ده او زه غواړم چې زه یو ډانسر جوړ شم. خو لوکس ډېر زیات بور شو، د هغه نه خوا نه پاڅېږي چې هغه ګوسټ پیدا کړي. دی چکینګ وکړي خو دته څه هم میلاو نه شي او دی واپس راشي او په سیټ کښېني او دغه دوران دی ویني چې دا ملګری لګیا دی مخامخ د کسانو شراب راوړي او دله یې ورکړي. ده خو پر یې کس باندې بالخل هېڅ څه شک رانه شي او دی دغه شراب راوالي او دی ویسکي. خو چې کله دی دا شراب وڅکي او خپل ټیم ته میسج لیکي نو دله نظر خراب شي. یعنې د کس ده ته په شرابو کې د نشې دویه اچولې وه او ده ته الریډي پته لګېدلې وه چې دی څه لپاره راغلی. نو دی واشروم ته بوځي او په واشروم کې دی راګیر کړي او ورته ووایي چې ما ته پته ده چې ته یو پولیس افیسر یې او ته ګوسټ پس راغلی. لوکس هم د هغه د مقابلې خبرپور کوشش کوي، خو چونکې هغه د نشې دویي ورکړې وه نو هغه ډېر زیات حرکت نشي کولی او دا کس دی راټینګ کړي او د مرۍ نه یې مضبوط ونیوي او مړ کول یې غواړي. دوران لوکس یو دا وچلی چې دی بره کړي او بره یو پیپ چې هغه به د کس پر سر کې سیده وننوځي او په هکه ځای باندې هغه کس مړ شي او لوکس ته خیال شي. لوکس بیا موبایل راوالي او خپل ټیم ته یې میسج ولیږي او ورته ووایي چې په جاز کې څه کسان دي چې په ما باندې حمله وکړه او ما کسان ووژل. که دوران موږ ته په جاز کې څه نور کسان وښودلی شي چې دوی ښه برپور اسلحې سره راغلي چې هغې کې دوی سره ویپن تومانچې هر شیزونه و ځان سره راوړي وو. لوکس لګیا وي او کس پټۍ او دکه دوران کرو ممبرز راشي ده ته وایي چې دروازه د واشروم کولاو کړه. لوکس دروازه نه کولاوي او دکه دوران نور کسان هم راشي او دغه دوران لوکس ته د خپل ایجنسۍ سره میسج میلاو شي چې په جاز کې خطر ده او بلا کسان ستا د مرګ دپاره راوتي دي. لوکس چې څنګه دروازه کولاو کړي دغه دوران د کس په حمله کول شروع کړي، خو لوکس ځان تومانچه ویلې پر یې سر یې وبېهوشه کړي او بیا دا ټول کرو ممبرز ته واشروم ته دننه باسي او دروازه ورپسې بنده کړي او کس د لاس ته مضبوط وتړي. لوکس د کرو ممبرز ته ووایي چې زه د CIA نه یم او زه یو داسې کس په تلاش کې راوتی یم چې هغه یو هیکر دی او ټولې دنیا سیسټمونه هیک کړي دي. د پروف دپاره هغو ته د خپل د ټیم میسجونه هم ورته وښیي چې هغې باندې د هغې اعتبار راشي او د هیلپ کولو ته تیار شي. لوکس دې کسانو ته ووایي چې تاسو بهر وځئ او چې په چا هم شک راځي نو ما ته وایئ ځکه دلته هر سړی مجرم دی او د هیکر مرګ پسې راوتي دي. بیا لوکس په خپله هم راوځي او هلته چیک کوي او دکه دوران یو لیډي ناست دی چې هغه لوکس پسې شاته وګوري. لوکس چې کله واپس کچن ته راشي نو دا کرو ممبر ورته یو ځای وښیي او ورته ووایي چې دلته بلاینې پرتې دي خو موږ ته پته نشته چې دا څه شی دي. لوکس دې ته ووایي چې آیا زه دغه ته لاندې تلی شم او دوی دا لوکس لاندې بوځي چې هلته بلا CIA کسان مړه پراته وي او چا وژلي وو. دکه دوران لوکس د جینۍ ته ووایي چې ستا وار شاندار و ګوسټ. جینۍ حیران شي دا لا څنګه خبرې کوي. لوکس ورته ووایي چې زه کمکه نه یم چې زه به ګوسټ په دونه وخت کې پیدا کوم نه. دکه هلته یو کس ولاړ چې هغه دا ټولې خبرې اوري او هغه د فورا د شا نه راشي او د جینۍ د مرۍ ونیوي. هغه د هغې نه تومانچه ویلې پر یې سر یې ولي او مړه یې
کی. لوکس د جینۍ ته وایي چې ما ته پته ده چې ته ګوسټ یې، خو زه تا وژل نه غواړم ځکه زما ایجنسۍ ول تا ژوندی غواړي. نو جینۍ ورته وایي چې شکریا دونه ټایم ما له راکولو لپاره. لوکس ورته وایي چې زه به تا هغه پورې ژوندی ساتم چې کوم پورې ما ته ایجنسۍ ته نه یې رسولې. او بیا ورته لوکس ووایي چې راځه چې لومړی پایلټ سره میلاو شو، هغه ته ووایو چې په جهاز کې څه روان دي، چې پای باندې جینۍ هم راضي شي او دوی دواړه روان شي د هغه پایلټ کیبین سیټ ته. دوی چې کله کیبین ته ورسي نو دوی د پایلټانو ته وایي چې په جهاز کې هر سیټ د مافیا کسان دي او چې کومې پورې موږ نه راغلي نو آیا پورې د جهاز دروازه مه کولاوهئ. دوی واپس کچن ته راشي او دغلته دوی سلا وکړي چې کوم کسانو باندې زموږ شک راځي نو هغې د نشې دوایي ورکړي او بېهوشه کړي. او دوی بیا راوځي او چې په کوم کسانو باندې شک وي نو هغه کسانو د نشې دوایي ورکول شروع کړي. دې کې زیاتره داسې کسانو چې هغې بچ شوي وو او هغه په لوکس باندې حمله کول شروع کړي او لوکس په نمبر یو کس وژل شروع کړي. دلته جینۍ هم بلا کسان د نشې دوایي په ذریعه باندې بېهوشه کول شروع کړل او هلته لوکس کسان راګیر کړي وو چې په ګڼ تعداد سره په لوکس باندې حمله کولی. دغه دوران لوکس ویني چې هر کس سره په موبایل کې زما تصویر دی او هغه که موبایل والی او سیده لاړ شي او هغه جینۍ ته وښایي چې دا څنګه خبره ده، زما کانټرکټ خو تا چاله نه دی ورکړی چې په هغې د جینۍ انکار وکړي چې ما ته خو دې څه پته نشته. لوکس ته خو پته نه وي چې دا لا څنګه چل دی. بیا موږ ته د سی آی ای هغه ټیم وښودلی شي چې هغه د لوکس د پر ډېر زیات پریشانه وي او هغه د جینۍ ته پوښتنه کوي چې لوکس اصل کې دی څوک او دی دونه مضبوط څنګه دی چې په یو ځل باندې دونه کسان دی وژلی شي. نو هغه د کس ته لوکس هسټري بیان کړي، ورته ووایي چې دی په سی آی ای کې و خو دی یو منسټر وژلی و چې هغه په خلکو باندې ظلم کوو چې په ده باندې انګن پابندۍ ولګېدې او دی د سی آی ای نه هم ووت او دی که کله هم ګیر شو نو په ده باندې به عمري قید اوړي. بیا موږ ته لوکس وښودلی شي چې جینۍ خپل ټیم سره میلاوه او دغه دوران دی راپرېوځي ځکه دی په دې لړۍ کې ډېر زیات زخمي شوی و. هغه دې ځان سره اوچت کړي او اسټروئید ځای ته بوځي چې کوم ځای کې به دا سامانونه پراته وو او هغه دې دپاره لږ بګ سیف وو. دلته دا پایلټان هم په دې تشویش کې چې په جهاز کې به نه وساتل شوي او آیا موږ د کیبین د دروازه کولاوهل پکار دي او که نه. لوکس چې خلخوش کې راشي نو دی ویني چې د جینۍ لګیا ده او په کمپیوټر کې څه کوډینګ کوي او څه کار کې لګیا ده. لوکس د هغې نه تپوس وکړي چې دا څه شی دي. دغه دوران ته جینۍ خپله کهاني بیان کړي او ورته ووایي چې زما نوم نیشا دی، زه صرف د سات سالومه چې څه کسانو وتښتولم او د سیکشوال هراسمنټ یې ګرفتاره کړم. زه تقریبا 15 سال د هغې په ګرفت کې وم او زه د هغې نه بعد چې کله وتښتېدم نو ما دا کمپیوټر جوړ کړو چې د هغې د وجې ما د ټولو خلکو کالې کرتوت راوباسل او که اوس فرض که زه سی آی ای والا ګیر کړم نو زما د ټول میشن به ختم شي، یعنې چې کوم کسان په دې کې ملوث وو هغوی به بچ شي. دلته موږ ته پته ولګي چې د جینۍ او د لوکس دواړو کانټرکټ د سی آی ای والا د کسانو ته ورکړی وو ځکه دوی غوښتل چې لوکس به مړ شي او د جینۍ به مړه شي او دا کمپیوټر به موږ ته میلاو شي چې د هغې په وجې به زموږ کالې کرتوت به هم بچ شي او د کهاني او په دې ځای باندې دفن شي. لوکس داسې چرته غوښتل. لوکس خو پخپله د سی آی ای د لاسه ډېر زیات پریشانه و. دغه دوران موږ وینو چې د لوکس پسې کسان اوس راشي هغه بیسمنټ ځای ته، هغه دروازه ورپسې ماتوي خو لوکس ډېر زیات زخمي و او د بالکل فایټ نه شو کولی. دغه دوران دی له د جینۍ څخه داسې قسم کې شراب ورکړي او ورته ووایي که دا تا وڅښل نو ستا په وجود کې بس عجیبه غونډه کې طاقت راشي او واقعیت که شانته وشي چې د په وجود کې طاقت راشي. په شریکه باندې بیسمنټ نه اوس راوځي او پر ټولو مجرمانو باندې حمله کول شروع کړي او په نمبر یو مجرم مړ کول شروع کړي. لوکس هم بار راوځي خو چونکې د ډېر زیات نشه کړی وای نو دته دا هر څه عجیبه غونډه کې ښکاري او دا ورته یو ډرامه غونډه کې ښکاري خو په دې نشه کې هم دی بلا کسان ووژي او هغه ملګري هم د دې لګیا او د هیلپ کوي او دغه دوران یو کس سره تمانچه وي چې دې نه یو ملګری ولي او په دغه ځای کې مړ کړي. هغلته یو دماکه وشي چې په جهاز کې سوری وشي چې د هغې د وجې زیاتره مجرمان د هغه جهاز نه بهر پرېوځي. پایلټان حیران وي چې بهر څه چل دی او چې دې څنګه دروازه کولاو کې دغه دوران کسان راننوځي او دا پایلټان هم دغلته ټول ووژي. اوس لوکس هم ډېر زیات زخمي شوی او د فایټینګ کابین نه او بلا کسان په ده راشي او دغه دوران نیشه راشي او دلې یو اره ورکړي او دغه چینج ارې راغېستو باندې ډېر زیات خوشحاله شي او په نمبر په یو کس باندې کې غوسه شروع کړي او هر سړی په دغه چینج ارې په ذریعه باندې ووژي او مړه یې کړي. دلته اوس سی آی ای والا خوشحاله و چې دا جهاز به اوس راشي او اچانک دا جهاز د میپ نه غیب شي. دی چې کله لوکس په سرینګ وکړي نو لوکس ورته ووایي چې باړ مې جاو کمینو او دی ورته ووایي چې ما ته اوس پته ولګي ستاسو د کالې کرتوتو په باره کې او زه به اوس دا ټول دنیا ته ښیم چې تاسو څونه کمینه خلک یې. تاسو ځان ته سی آی ای او ښه خلک وایي خو ستاسو نه سوا کمینه او ګټیا خلک په دنیا کې نور څوک نشته چې په هغې په اورېدو سره نیشه ډېر زیاته خوشحاله شي. لوکس وښودلی شي چې دی په یو هسپتال کې پروت وي خو چې دی څنګه هوش کې راشي دغه دوران یو دماکه وشي او د له خوا له نیشه راشي او هغه ته ووایي چې کسان راغلل او دا اوس وخت دی د اکشن ښودو دپاره او دا موی په دې ختم شي.